له ازبکستان هیواد سره د ګډو همکاریو پر اساس د ځل له بلخ ولایت څخه 250 ټنه کچالو دغه هیواد ته صادر شول. یاد صادرات د بلخ ولایت د والي په هڅو له پانګوالو څخه د ملاتړ په موخه ترسره شول. له بلې خوا د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ خونې رئیس وویل چې د هیواد د اقتصاد ښه والي او د صادراتو کچې لوړولو په موخه دغه ګام پورته کړ. هدف زموږ د راتګ دا دی چې په بنادرو کې چې څه مشکلات وي دغه صادراتو زموږ تاسې دغه د حل په موخه راغلي، خصوصا د جناب محترم حاجي والي صاحب د بلخ محترم والي صاحب جدي هدایت دا و چې تاسې چې ستونزې وي په بنادرو کې تاسې د مسؤلینو سره عاجل شریک کړئ او دغه ستونزې د بینه ویسئ. په همدې حال کې د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس د پانګوالو لپاره یو ایله بښونکی اقدام یاد کړ او د اسلامي امارت له لورې د دغه ډول فرصتونو رامنځته کول وستایل. برخی از مواد صادراتی که ایجاب فومگیشن هم نمیکرد اونها فومگیشن میکردن و اخیرا نظر به دستور رهبری امارت اسلامی اختیاری ساخته شده. هر تاجری که صادرات میکنن میتونن که فومگیشن بکنن نکنن. امروز ما شاهد تطبیق پروسه بودیم. برای اولین بار که این معمولی کچالی که امروز شاهد صادراتش بودین بدون فومگیشن صادر میشه. له بلې خوا د دې توکو صادرونکي وایي چې له نیکمرغه بهر ته له افغانستان څخه د سوداګریزو توکو د صادراتو لپاره غوره فرصت رامنځته شوی دی او دوی خپل توکي پرته له کومې ستونزې ازبکستان هیواد ته صادر کړي دي. اینجا 4 ساعت یا 6 ساعت یا 7 ساعت در فومیگیشن میگرفت. باز از ما مزار میرفتیم اونجا سندش هم میگرفتیم، باز از ما قرنطین میگرفتیم که خوشبختانه رئیس صنایع والی صاحب که هدایتشان داده بود او رئیس اتاق تجارت که همین مسئله را حل شد. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په موخه د ازبکستان په سرحد کې ګډ بازار رامنځته شوی دی چې افغان پانګوال کولی شي خپل سوداګریز توکي د دې بازار له لارې وپلوري.